جڑا غاسا مبارک دی رب العالمین غرق رحمت کی پا برزری شریف کی زیارت تی دی احسن مقاصد کی عنوان لکھلی دی امام شاہی نقشبند صاحب داو یو ځای را روانو حضرت خضر علیه السلام روحانی تور ورته حاضر سو بیا ورته ویل چې یا شاهی نقشبند څه راته وایه زه خو خضر علیه السلام یم هغه کس یم چې په انبیاو کې د معنویت او د تصوف او د طریقت علم سرچینې ځینې را روانې دي څه راته وایه هغه ورته زه خو څه نه درته وایم دول ووایه دعا وکړه زه به رب العالمین ته لاس پورته کړم د دعا غوښتنه وکړه زه به رب العالمین ته لاس پورته کړم هغه دعا به قبوله سي ته ورته ویل شاهی نقشبند صاحب ویل چې زما پیر ژوندی وي زه شي ته ضرورت نه لرم دعا رب العالمین ته کومه چې زما پیر ژوندی هغه په ما کې انقلاب راولي هغه ما د کبیرې ګناه څه ساتي هغه ما د صغیرې ګناه څه ساتي هغه په ما کې داسې عملي اجرا راولي نور د دې شان ضرورت زه نه لرم زما پیر ما ته کافي دی ګوره د خپل د پیر سره محبت دې انداز ته رسېدلی او یقینا چې دغه زموږ د برادرانو اخلاص کله کله زه وګورم ما ته دا تعجب ودرېږي ما ته یو سړی وایي څه پیښ د میلې ته ولاړ شې پر تا باندې روغبړو وار نه وي بازار ته ولاړ شې پر تا باندې روغبړو وار نه وي زه هم ولاکې زه هم په پیښې خبر یم خالص دا یوه پیښه ده چې نه دنیا لرم نه شهرت لرم خالص چې پر ما باندې کم کسانان راټولیږي هغه دا وایي چې الله او د الله د رضا دپاره راځو او د خانقاه او د دربار مینه لرو په دې خاطر لرو چې د الله سره مو مینه ډېره سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مو مینه ډېره سي د خاطر سته نور هېڅ خاطر نسته داسې ځای ما ته نه دی معلوم چې زه درته وایم چې دغه اضافه مرتبه څه تر تا لرم نه لرم د خپل ځان سره چې سوچ وکړم هم دا وایم چې د الله په مخلوق کې به تر ما ګناهکاره کس نه وي خو دا وایم چې د الله پاک د ذکر محب وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب وي د هغه څخه زه زما د اولیاء او زما د مرشدینو دا تلقین دی چې کم سړی الله ته تسلیم سو کم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته او اسلام ته تسلیم سو د هغه سړي به بیا ځان تابع جوړوي خپل بیا هم دا عادت دی د اولیاء هم تلقین دا راکړی دی چې د انسان کمال په هغه چا کې دی که څوک رب العالمین ته تسلیم بس هغه ته تم تسلیم سه او که څوک رب العالمین ته نه و تسلیم د هغه پروا مه لره ما ول بله وجه ما ته نه ده معلومه داسې د برادران اخلاص لري یو وخت زما څه کتابو ته ضرورت سو بیا یو قاري صاحبو الله رب الجلال دې جوړ وساتي هغه ته چا دا خبره کړې چې داسې کتابونه غواړي نو کتابونه یې راوړه کتابونه یې ما ته تسلیم کړم کتابونه یې م راکړم خپل د جیب ټلیفون یې م راکړئ لاس یې جیب ته کې چې روپۍ ورسره وي هغه یې م راکړې باره یې راټولول اوس چې غواړې یو سر پاته دی سر هم درکړم دا د ډېره اخلاصه کېږي دا چې ډېر محبت نه وي ډېر اخلاص نه وي دا په هر چا کې نه راځي وجه څه ده وجه دا ده چې زما او د تعلق پر بل شي نه دی جوړ سوی زما او د تعلق د الله پر رضا جوړ سوی دی زما او د تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر محبت جوړ سوی دی د تعلق په خاطر د محبت په خاطر ډیر داسې برادران ما ته معلوم دي چې خپل ځان قریاب کی خپل پیر او مرشد قریاب نه پېژني ډیر داسې خلک را معلوم دي چې ته دا اوس ورته ووایې چې ستا پیر مریض سوی دی تر سهاره خوب نه ورځي وجه څه چې د ده محبت د خپل پیر سره د خپل اخلاص په اندازه وي او د ده د زړه د موافق هومره اخلاص ورسره وي الله رب الجلال مو جوړ روغ وساته مقصد مې دا دی چې په طریقت کې غټ شي هغه ورځ تر بلې مختک دا غټ شي درېدل نه ورځ تر بلې به مخ ته روان یې کوشش به کوې په یو نوع د انواعو یاره نن مې سل واره تر پخوا الله الله ډېر ووایم یاره نن مې 50 واره درود شریف تر نورو ورځو ډېر ووایم یاره نن پلانکی فرض عمل راڅه پاته سوی هغه مې په ځان کې راویستی یاره نن وسیله رحمي راڅه پاته سوی ده ورځ په ورځ به پرمختګ کوې مخ ته به روان درېږې به نه چې څومره د دین او د اسلام شعبې دي کرار کرار به ځان ورته اماده کوې لکه د سفر خرچه چې برابره یې
سفر خرچه په یو دم نه برابرېږي په قرار بیا سړی حج ته ځي بیا قرار کوي دا اسې په قرار به دین ته ځان تسلیموي نن یوه شوبه سار بله شوبه بله ورځ بله شوبه په قرار به زاهد او متقي او تقوادار کس ته جوړ شي